روان دی او موږ نن دې احتجاج ته ځکه راوتي چې زموږ یونیورسټي اف ټیکنالوژي نوشهره کې هغه unregistered یونیورسټي نه د ایچ سی سره نه د ان ټي سی د هغې خلاف موږ راوتي یو او زموږ وي سي صاحب نشته د 15 دینو نه او دا ګپ کېږي نه زموږ لیبونه شته نه زموږ یونیورسټي سمه نه زموږ بلډینګ سم دی نه زموږ خپل بلډینګ شته موږ د کرایې په بلډینګ کې اوسېږو نه زموږ سم لیبونه شته او زموږ د مستقبل سره دا کیل کوي دي دا څوک کیل کوي دا موجوده حکومت بیا ورپسې چې دا کوم پور اډمنسټریشن د یونیورسټي اف ټیکنالوژي نوشهره دي زموږ د ته به څه جوړېدې ستا به څه موږ به یو انجینرینګ ټیکنالوژیست جوړېدو اوس خو بس موږ یو انرجسټر موږ هېڅ څه هم نه یو زموږ دا 4 کاله هسې خرابېږي دا موږ یا ایچ سی والا ان او سی راکړې وه او هغه یو کال لپاره د هغې ټایمینګ ختم شو ایکسپایر شوه اوس زموږ سره مکمل هېڅ د اډمنسټریشن نه مخکې او حکومت زموږ لپاره څه دغه نه کوي دي سره او هېڅ څه نشته موږ هسې ناست یو کې پي کې کوم چې کوم ګورنمنټ او د بیا پاکستان پی ټي آی هغه مکمل ناکامه ده په دې تعلیم کې دې هسې بکواس کوي نه زموږ وزیر اعلی سم دی او نه زموږ کې پي کې کوم او د ګورنمنټ دی دا وارث خان نوم دی زه د میکینیکل فاینیر بیچ سټوډنټ یم زموږ 5th سیمسټر دلته روان دی مونږ چې نن راوتي یو مونږ د خپل مطالبات دپاره راوتي یو زموږ په دا مطالبات تر کومې پورې دي دا مطالبات به زموږ تر هغې پورې جاري وي چې تر څو پورې مونږ له گورنر نه یې راغلی او کوم چې څو دا وخت ځای شو دې به څوک ذمهوار د دې ذمهوار به زموږ وي سي د دې ذمهوار به زموږ اډمنسټریشن ذمهوار وي که سزا به هم ورکړي سزا د ذمهوارۍ سره سره به د هغې ته د ده سزا هم میلاویږي ځکه چې دا د سټوډنټ د مستقبل سره دې کلاویږي اوس ستاسو وخت ضایع شو او بالکل زموږ وخت ضایع کېدو والا چې د نورو سټوډنټانو مونږ خو لاړو مونږ زموږ مین ایشو چې کومه وه هغه لیب زموږ ونیشو مونږ دې ونیشو زموږ دا کومه نیکسټ بیچ چې راروان دي دیو دپاره د لیب اسټبلش کړی شي اوس دولت ما نوم شبیر احمد دی زه میکینیکل انجینیر ټیکنالوژیست یو ټي نوشهره نه کوم او زمونږ اهم مسله چې دا هغه د لیبس ده او د ان او سي ده زمونږ ان او سي زمونږ یونیورسټي چې دا هغه رجسټر نه ان ټي سي او د ان او سي سره دا زمونږ مین مسله ده او بله دا خبره ده چې مونږ 4 کاله په یونیورسټي کې تېر کړو زمونږ ان او سي زمونږ ان ټي سي سره یونیورسټي رجسټر نه زمونږ د 4 کالو سبق نه زمونږ د تقریباتو نه څه مطلب دی چې مونږ په یونیورسټي کې راشو خپله تعلیم جاري ساتو مونږ د نن چې کوم پریس کلب ته راتللو مونږ خپل چې کوم سټرایک درج کوو هغه د دې حوالې سره چې زموږ نن 3 ورځ د زموږ سټرایک جاري دی 2 ورځې مونږ په یونیورسټي اف ټیکنالوژي نوشهره کې دننه سټرایک کړی دا زموږ سره چې کوم بهر راوتو د دې وجې نه مونږ بهر راوتو چې نه زموږ سره اډمنسټریشن والا د خبرې ته کښېني نه زموږ سره فیکلټي ممبر خبرې ته کښېني مونږ هغوی ته ووایي چې تاسو سره مونږ خپله خبره په خپله باندن نه انسایډ د یونیورسټي حل کول غواړو لهذا هغوی مونږ ته څه ریسپانس را نه کوو مونږ د یونیورسټي اف ټیکنالوژي کومه ده دا په پاکستان کې اولنۍ یونیورسټي ده دا په نوشهره کې واقع ده زموږ د حکومت نه دا مطالبات دي چې په 2015 کې دا کولاو شوي ده د اوسه پورې خو نه په دې کې لیب شته دی او نه د اناګوریشن شوی دی لهذا مونږ د حکومت نه دا اپیل کوو دا ډیمانډ دې مونږ کوو چې زمونږ چانسلر چې کوم وي د یونیورسټۍ چې کوم شاپرمان صاحب ته درخواست کوو چې راشي زموږ یونیورسټۍ ته او هغه د دې یونیورسټۍ باقاعده اناګوریشن وشي او دې ته د فنډ ورکړلی شي چې زموږ لیبونه مکمل شي زموږ د سټوډنټانو 70% ټایم چې کوم دی دا ضایع کېږي زموږ په مطالباتو کې اولنۍ مطالبات زموږ د لیب دي چې زموږ دلته دا 5th سیمسټر روان دی د 1st سیمسټر نه موږ ته ویلی کېږي چې تاسو قرباني ورکوئ مونږ قرباني ورکو دې حد ته راورسېدو چې اوس موږ د قربانۍ نه اوړو موږ مرداریږو نو موږ نوره قرباني نشو ورکولی د دې نه پس په قرباني ورکوي اډمنسټریشن والا دې ورکړي فیکلټي ممبر دې ورکړي چې هغوی د خپله تنخواه د یو میاشتې دپاره نه اخلي زموږ د لیب دپاره یې دغه کړي نو بل د دې موږ ته دا ویلی کېږي چې موږ سره یونیورسټۍ کې فنډ نشته چې ستا سره په یونیورسټۍ کې فنډ نه و تا ولې 2 نوي ټکنالوژیانې انټروډیوس کولې بله مونږ ته دا ویلی کېږي چې ستاسو ان او سي شته زموږ کومه ان او سي چې ده هغه کنډیشنل ان او سي ده په هغه باندې چې بله ورځ مونږ ته ایچ ای سي ډګري نشي راکولی چې زموږ ډګري نه نو مخې ته مونږ تللی نشو زموږ د ایم ایس دپاره نه وي ایلیجبل نو زموږ فیوچر چې دی بالکل ډارک دی زموږ فیوچر بالکل په تیاره کې دی نو زموږ دا مسله ده چې مونږ ته پیوریفیکیشن پلانټ ولګولی شي د دې نه علاوه بله زموږ مین مسله د ترانسپورټ ده دا بس دلته په انځلو د دې نه رنګ بوتلی شو تر اوسه پورې دا نه د پېښوره پورې زموږ سټوډنټ چې راځي په هغوی باندې د کلاس نه وخت بیا ټیچر په کلاس کې نه پرېږدي وایي ته لیټ ولې شوې نو ته خو ورله څه فیسیلیټي خو ورته پرووایډ کړه که نه پرویز خټک صاحب ډېر په فخر سره وایي چې ما یونیورسټي اف ټیکنالوژي نوشهره ما جوړه کړې ده خو ته راشه ته د یونیورسټۍ دننه انټرنل صورتحال وینه د یونیورسټۍ حال وینه صرف د هغه زوی راشي په اپروچ باندې دلته کوکان مالیان برتي کې او بیا ځي
آیا دا میرټ دی نه دی میرټ دا چې دا میرټ نه دی ته د میرټ خبره کې نو اول به په خپل ځان کې چینجز راولي اول به خپل ډسټرکټ کې چینجز راولي د دې نه علاوه زموږ لایبرري ده چې په شمار پکې یو نیم سل کتابونه هم نشته دا لایبرري دا شی وي چې د 3 بجو پورې کولا وي او بیا بند شي موږ د 4 پورې په کلاسز کې وو چې د کلاسز نه راشو نو زموږ بیا ډایرکټ هاسټل ته تلوي نه موږ ته په نایټ ټایم کې موږ سره لایبرري څه فیسیلیټي شته نه نیټ فیسیلیټي شته نو موږ به اخر کو څه دلته د دې نه علاوه زموږ هغه بل هاسټل دی هغه بالکل ریسک دی چې هغې ته یو سیکیورټي والا په شمار ناسي که چا ولې سپېړه ورکړه نو هم به یې پاسولی زموږ دا مطالبه ده چې هغې نه دې ښه فول بونډریوال ته وکړی شي ځکه چې هلته 80 نه واله 100 سټوډنټانو پورې هلته سټوډنټان دي د هغوی زندګۍ ته خطره ده نو زموږ دا مطالبه ده چې دا دغو ته دې دغلته باونډریوال وکړی شي زموږ په یونیورسټۍ کې کلاسیکل کنونشنل میتھډ چلیږي که تاسو دې نه علاوه د کلاس روم انوایرمنټ ته وګورئ په کلاس روم کې چې ټیچر لګیا وي ته به آواز نه اورې چې سټرنث پکې د 20 نه سیوا سره پکې آواز اورېدی کېږي نه ته د لیب فیسیلیټي ته وګورې دې نه علاوه ته زموږ د کلاس روم انوایرمنټ کې نه اے سی شته دلته په یو فیکلټي ممبر ته 2 اے سیګان لګېدل دي موږ ته اے سی نشته دا ولې دا زموږ په سر دلته ناستي تنخواګانې لري چې تنخوا زما په سر هلې اول به ما هلته فیسیلیټېډ کړې بیا به یو فیسیلیټېډ کړې د وای فای واجد سر دی هغه له موږ تقریبا زه به یو 50 ځله به زه ورغلی ما داسې نور ملګري ورغلي دي چې د وای فای خبره ورته وکړي هغه چې زما سره اختیارات نشته چې ستاسې اختیارات نشته نو ته دلته بیا کیسه زه ستاسې دا مطالبه بل د دې نه علاوه زمونږ د یونیورسټي وای فنډ نشته دلته بیاروي ګاډي اخیستې کېږي په 1 کروڑ روپۍ باندې 1 کروڑ روپۍ فنډ یونیورسټۍ ته ورکړی شوی په هغه باندې د الکتریکل او الکترانکس خو 2 لیبه کېده هغه به یې په اسټبلیش کړی ګاډي ته څه ضرورت و موږ له لیب پکار و موږ له ګاډي نه و پکار ځکه چې تر اوسه پورې دا یو ځناور ولاړ په دې ځای ولاړ موږ ته ګریډ سکیپینګ والا سیستم نه دی پکار په یو ای ټي پېښور کې هم ګریډ سکیپینګ والا سیستم نشته موږ ته هغه شان سیستم پکار دی څنګه چې په فسټ کې دلته و ځکه چې په دې کې د سیول والا داسې سټوډنټان دي چې په 83 او په 85 باندې پیل کېږي نو هغه نور څه وکړي غریبه چې 85 مارچ ته په 100 کې اخلي نو 101/100 خو نشي اخیستی که نه درگئی یو معیاری تعلیمی ادارہ د تعلیم سره سره د جسمانی تربیت خصوصی انتظام اعلی تعلیم یافتہ ٹیچنگ سٹاف قرآن او دینی تعلیم و تربیت خصوصی انتظام د نرسری نه تر 9م کلاس پورې داخلي شروع دي هډې پبلک سکول درگئی مین جی ٹی روڈ درگئی رابطہ نمبر 0334 844 78 28